دا سلام چې سړی اچي د اچول به په څومره غږ وي. حضرت مقداد ابن اسود وی چې زه ما دوه ملګري نور وو راغلو د ډېر لرې وطن نه نبي علیه السلام ته په لیارې دومره لوږې راباندې تېرې شوې چې سترګو غوږو مو پوره کار نه کوو نه دومره فشار مو ناست وو چې سترګو مې سم شی نه لیده په غوږو مو شی سم نه اورېده. صحابهو ته به م ځان مخته کړو چې ګورم یو څوک م بوځي خو په مطلبه نه پوهېده. نبي علیه السلام بوتلو خپل کور ته 3 وزې تړلې دي راته ویل چې بس دغه وزې لوښې شودې خورئ. موږ به بیا دا یوه شپه نه ډېرې شپې داسې معمول دا شودې به م ولوښلې بیا به هر سړي خپله برخه وچکله خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته به مونږ ته شودې پرېښوې. نبي علیه السلام به چې د شپې راغی د شپې به چې راغی خو اصحاب صفه په جومات په برانډه کې اوسېده جومات سره نښتې اوسېده چې رابغی نو په دومره غږ به سلام اچوه چې ویښو به اورېده ویده نه په ویښېده ویښو به څوک بیدار و هغه به اورېده خو چې څوک به ویده و هغه په ده باندې ویښېده نه ضرر به چاته نه رسېد. بیا به هغه خپل تهجد لمونځ وکړه بیا به ورغی شودو ته موږ به چې برخه ورته یې کړي هغه شودې به وچکلې. نو سلام کې مقصود خو اعلام ده چې دومره غږ باندې وي چې هغه یې واوري هغه به جواب هم په دومره غږ ورکوي چې سلام اچوونکی یې واوري. نور د نورو دنیا خبرول خو نه دي مطلب نو چې دلته سړي کم دي سوکه سلام ور واچوه چې لرې دي لږ په زوره غږ ورته کوه. بیا د شپې په لحاظ کې چې نور خلک ویده بیا به د یوه لحاظ هم ساتي چې هغه د خوب ویښ نه شي دومره سلام اچوه چې دی واوري او هغه یې واوري.